کابل کې د کرونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره نوې هڅې د افغانستان عامې روغتیا وزارت له دیني عالمانو سره په ګډه داسې کمپاین پیل کړی چې له مخې به کابل ښاریانو ته له روغتیایي او دیني اړخه په کورونو کې د پاتې کېدلو له ګټې او له کرونا ویروس څخه د خوندي کېدو په اړه عامه پوهاوی وشي. آگاهی عام مردم با نماینده های داکتر صاحبا یک جا تحت عنوان د منبر او ډاکتر غږ ای را تنظیم بکنیم و این آواز را برسانیم که در خانه هایتان بشینین تا مسئول ببانین. یاد کمپاین چې د منبر او ډاکتر په نوم نومول شوی د موټرو څخه په استفاده ترسره کېږي. په دغه ګډ کمپاین کې یو دیني عالم او یو ډاکتر به خلکو ته د اعلان شوي قرنطین په اړه لارښوونې کوي او د خلکو هغه ذهنیت بدلولو هڅه به وشي چې ګواکې مسلمانان په کرونا ویروس نه اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دیني عالمانو په همکارۍ به له دې کمپاین ښه نتیجه ترلاسه کړي. زموږ یوازینی کمپاین هم دغه دی چې ټول خلک موضوع د قرنطین ده، موضوع باید خلک د زور نه د قوی قهریه نه دولت استفاده ونه کړي، ټول خلک روحان او ذهنان دې ته آماده سي چې قرنطین یې په کور کې پاتې کېدل. خو عام خلک له حکومت غواړي چې د قرنطین پر مهال ورسره مرستې وشي ځکه د کابل ښار ډیری وګړي بېوزله او له ښه اقتصاد برخمن نه دي. غریبان کور ته کښېني راسه غریبان ته کمک وکړه صحیح ورکړه که یو غریب دې پر سړک ولیدل که یو غریب دې پر لاره ولیدل هلته حق هم لري چې غریب وټاکوي یو سي کور ته ننوځي فرصت چې شی نه ورکوي دوکانونه تړي خلک څه وخوري. د کرونا ویروس په اړه د روغتیا وزارت کارکوونکو او دیني عالمانو دغه هڅه داسې مهال ده چې په افغانستان کې هره ورځ د کرونا ویروس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر اوسه نږدې 600 کسان په کرونا ویروس اخته دي. مصاب باشه به این مرض دیگران را